बाज खल्क तारोयत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब क्यूश नागा या खो पडेर खशान के उगोरी और या का ज़ात अक़दस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदा से शान के उगोरी या जामी खीरे ने या वगैरह वगैरह मगदी बदा मानाई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस चे आगा शीशा दा द च वर्तव कतन द तदा खपल मख पके ख्कारा शो मुदाग़ प ज़ात के नुक्स निश्ता नुक्स प दक्यो च वर्ता ख्कारा शो चे ताकि दा नुक्स ते ज़िक्र प खुद के पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दा नुक्स उलिद बाज़ वक्त के बाज़ आइम्मा ची दी आगे खुदाए पे खूब की ली गली लका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुताल्लिक राजी चाहे यौ कम सल करते अल्लाह ताला पे खूब की ली गले हजरत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह चो दद मुताल्लिक राजी चे दे खूब की गोरी चे अल्लाह ताला तमी पेशी उशवा नोइमात तपोसु को चे अल्लाह तपसिश खुशहाली गेडेर वे अल्लाह पाक मातवी चीज देर खुशहालेगम बितिलावत कुरान सोच चल कुरान तिलावत देर कई जपदे देर खुशहालेगम मुद्दिया इमाओ तो खूब के अल्लाह ताला सरा हम राज न्यास शवे दे लांद सत्य तराशे दगुरगुश्तो मौलाना से वो दाजमा दखपल और दो और सरद नास्ते खबर अदा मौलाना से वो फरमाइल छे मां तो तौहीद की और रिसाला लिखले वो मुचार रिसाला खत्म शुआ नुदशपे प्रोति भी और दो का सराशी और मातवी चे रवानेगा मां और तवी ची चरत में बोझई वे राते हुई चे अल्लाह ताला तले पेश कहूं मारे के दा ख्यालों को चे दा मां बदे रिसाला के से गलती करी हुई नुज़ का जमा खुदा ते पेशी की वे चे अल्लाह ते पेश कर न बात हुई चे नसीरुद्दीना दा रिसाला ताली करेगा वे मां और तवी चे आओ या अल्लाह माली करे वे राते हुए चे जा
تا چې زما په توحید کې رساله لیکلو ده نو ما هر څه درته معاف کړه. نو عرض مې داو چې خوب چې ده دا عالم حق ده. په خوب کې چې څه وګوري هغه رښتیا وي. تاسو به وایئ چې دنیا کې سړي ته هر څه څنګه معاف شو. تاسو کا مجلس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کتو دنیا کې داسې خلق موجود وو چې لامړه نه وو په دنیا کې ورته زیری د جنت شوی. عشره مبشره چې دي په یو ټکی مسجد قبلتین کې مدینه منوره کې د اجیانو صاحبانو لیدلی دی. مدینه منوره کې ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنځ بیت المقدس طرف ته کول او چې د اسلام قوت او زور پیدا شو نو الله ورته وی چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. زګورم چې ستا په زړه کې څه تمنا ده. تمنا دې دا ده چې خدای ما هغه کعبې ته واړوه چې کومه کعبه زما نیکه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. نو فلنولینک قبلة ترضى. زر دې چې هغه قبلې ته به دې واړوم چې ته پرې راضي کېږي. نو منځ کې ولاړ دي 2 رکعاته شوي او 2 پاتې دي او وحی راغله چې فول وجهك شطر المسجد الحرام. مخ وګرځوه د کعبې طرف ته. نو په مانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه مخ کټ کو کعبې طرف ته مخ دې کې 10 کسه ولاړو ورپسې کسان ډیرو خدا 10 کسه ورپسې فورا تو شو ورپسې ودرېد. نو خلکو ته دا خیال راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته منځ کې سهوه شو. د 10 تړه کې دا خیال راغی چې پیغمبر نه سهوه کېږي. تاسو خیال راغی پیغمبر نه سهوه کېږي. نو چې منځ شو نو وحی رااله چې د 10 کسو ته ووایه چې الله وی تاسو په ژوند جنتیان یې. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې په دنیا کې هم الله زیره د جنت خلق تکړه چې په هغه 10 مبشرو کې دا لوی اکابر صحابه یاد دی چاہتا دا 10 مبشرہ نامے بے نظیر نامہ درزی خدا مرکہ خدا بندگانو ابس عمرم تیر تو خدا قسم چې په دې خپل ژوند ډېر خپېمانه یې ډېر خپېمانه یې انټرویو اغسته کیږي. تاسو
تاسو کې دا څوک سرکاري ملازمان چې دي دې په پویږي چې انټرویو څو وخت کې اغسته کیږي نو ورته وایي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو نو چې کوم مالک لنه ورځي چې پاکستان لومبه چا جوړ کړو نو انټرویو کې فیل شي تپوس دیو کی چې په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي په ټوله دنیا کې 100 بادشاہان دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي تپوس دیو کی چې پاکستان کې 100 دریابونه دي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي تپوس دیو کی چې ستاسو د پیغمبر څو نامې وي او دل نه ورځي نو په انټرویو کې فیل شي دغه سه انټرویو به د قیامت پر ورځ هم کیږي چې 10 مبشره څو کسانو او څه نامې وي تاسو به څه وایي